بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون د یوې بلې برخې د تدریس په موخه باندې حاضر شوی یم. غواړم نن ورځ نوی فصل پیل کړو او د نوي فصل موضوع نباتات دي. نن موږ د نباتاتو پر ګټو باندې بحث کوو او په عین وخت کې د تخم لرونکو نباتاتو پر خصوصیاتو باندې زموږ او ستاسو بحث دی. ګورئ، نباتات د ژوندیو موجوداتو ډیره غټه ډله ده. نباتاتو پورې زموږ او ستاسو مستقیما ژوند تړلی دی. د نباتاتو په ګټو باندې نه یوازې لویان بلکې کوچني ماشومان هم پوهیږي. دلیل دا دی چې په روزمره ژوند کې موږ د نباتاتو د حاصلاتو او د نباتاتو له نورو برخو نه استفاده کوو او مستقیما د هغې څخه موږ د ژوند امکانات برابر کړي. که موږ د نباتاتو په ارزښت او اهمیت باندې خبرې وکړو نو د نننی تدریسي ساعت به مکمل ونیسي، راتلونکي ساعتونه به ونیسي. خو که په لنډو کې د نباتاتو پر ګټو باندې داسې بحث وشي یا د نباتاتو ګټې بیان شي نو لنډ ډول سره باید داسې بیان کړو. زموږ او ستاسو خوراک 95% له نباتاتو څخه دی، یا په مستقیم ډول او یا په غیر مستقیم ډول سره. زموږ او ستاسو خوراک له نباتاتو نه دی. یو مستقیما د نباتاتو نه خوراک دی. دا خوراک مستقیما له نباتاتو نه کیږي. فرض کړئ زو مونږ او تاسو د سبزیجاتو پټي ته او هلته د سبزیجاتو یوه برخه کور ته راوړو، په خپله او د کورنۍ په نورو غړو باندې خورو. یا یو باغ ته ځو او په باغ کې د نباتاتو د حاصلاتو زردالو، ماڼې، شفتالو او بالاخره د نورو میوو څخه مستقیما استفاده کوو. دا د نباتاتو نه مستقیما خوراک دی. تاسو بیګا څه وخوړل؟ پرون به څه خوړلی و او نن به څه خورئ؟ دا به ټول د نباتاتو له برکته وي. که له یوې خوا زموږ او ستاسو د غذایي رژیم یوه برخه ده، له بلې خوا نباتات وبخښئ دا غیر مستقیما د نباتاتو نه استفاده وایم دا هم وایم چې د نباتاتو د غذایي رژیم تر څنګ فرعي ګټې هم لري. په غیر مستقیم ډول مونږ له نباتاتو نه هم خوراک کوو. دا معنی چې مختلف حیوانات مثلا د وزو، د میږو، د غوا او د نورو حیواناتو غوښه خورو او په حقیقت کې د دوی خوراک هم نباتاتو چې د دوی د نباتاتو د خوراک په اساس باندې وده کړې وه او حاصل یې تولید کړی و چې هغه غوښه ده او د غوښو نه موږ او تاسو استفاده وکړله. نو دا د نباتاتو نه په غیر مستقیم ډول خوراک دی. د خوراک تر څنګ د نباتاتو نه موږ نورې ګټې هم لاسته راوړو. فرض کړئ د نباتاتو له سیوري نه استفاده کوو. کله چې موږ په یوه لاره باندې روان یو او چیرته چې ستړي شو، د لمر نه په تکلیف شو، نو بیا د ونو د سیوري لاندې کینو، د ونو له سیوري نه ګټه اخلو. یا د همدغو نباتاتو حاصل لرګي دي چې مونږ او تاسو په کورونو کې د سونګ د توکو په حساب باندې استعمالو
او مختلف غذایي مواد د هغې په وسیله باندې پخوو. او همدا ډول سره د نباتاتو نه په درمل جوړونه کې ګټه اخیستل کېږي. مختلفې درملې د نباتاتو څخه استخراج شوي یا جوړې شوي دي. همدا ډول د نباتاتو نه د کورونو په جوړولو کې، د تعمیراتو په جوړولو کې، د دروازو، د کړکیو، د تختو، د میزونو، د چوکیو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. همدا نباتات چې د دې له برکته زموږ او ستاسو دغه تعمیراتي ودانیو کې ځینې استفاده کېږي. ځینې وختونه که تاسو پام وي همدغه نباتاتو نه موږ استفاده کړې وي چې زموږ او ستاسو ځمکه، کرنیزه ځمکه چې کله د اوبو له ګواښ سره مخامخ وي چې اوبه رانه شي او د ځمکې وړلو باعث نشي، نو موږ او تاسو دغه ولیدي چې هلته د اوبو په مقابل کې کښېنوو د دغې ځمکې د ساتنې محافظت په خاطر باندې چې دغه ونو مسؤلیت دا جوړ شي چې یا دا ګټه وکړي چې د ځمکې د شړېدو مخنیوی وکړي، ځمکه په ځان پورې کلکه راونیسي او بالاخره د اوبو په وسیله باندې په اسانۍ سره هغه یو نه وړل شي. همدا ډول مسواک همدا د لرګیو حاصل دی چې موږ او تاسو استعمالوي او سنتي طریقه هم ده چې بالاخره په هغې سره موږ هم دنیوي او هم اخروي ګټې لاسته راوړلی شو. همدا ډول په نورو برخو کې موږ د نباتاتو څخه استفاده کولی شو. مثلا زموږ او ستاسو لپاره د اکسیجن برابرول د نباتاتو په وسیله باندې کېږي. د یو نبات په وسیله باندې د ځینو منابعو په اساس باندې د 18 کسانو لپاره اکسیجن برابر کول کېږي او د ځینو منابعو په اساس باندې د یو نبات په واسطه باندې د 22 کسانو لپاره اکسیجن برابریږي. د اکسیجن د برابرولو مسؤلیت لري. زموږ او ستاسو د تنفس په عملیه کې ډېر اهم او مهم رول لري. که چېرته د یوې دقیقې لپاره اکسیجن له محیط نه وانخلې نو دا معنی چې زموږ او ستاسو ژوند به له مرګ سره مخامخ شي، له ګواښ سره به مخامخ وي چې دا هم د نباتاتو په وسیله باندې برابریږي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د محیط د صفاوالي د تصفیې سبب کېږي نباتات. دا من چې هغه مضر غازونه چې په محیط کې په خاص ډول د انسانانو او حیواناتو لپاره د استفادې وړ نه دي، دغه غازونه دغه نباتات اخلي او د دې نه نباتات استفاده کوي، ولې موږ تاسو پرې استفاده نشو کولی. لکه کاربن ډای اکساید هوا تصفیه کوي. کله چې دا کاربن ډای اکساید له محیط نه نباتات واخلي، ځینې ترکیب عمل په وسیله باندې نباتات غذایي مواد جوړوي، خو موږ تاسو نشو کولی چې د ځینې ترکیب عمل سرته ورسو او مستقیما د کاربن ډای اکساید نه استفاده وکړو چې دا هم د نبات په وسیله باندې یوه ګټه ده. همدا ډول نباتات د یوې سیمې په ښکلا کې برخه اخلي. زینت او ښکلا د یوې سیمې ماسته په کومه سیمه کې چې نباتات وي په هغه سیمه کې به ښکلا وي، هغه سیمه به ښکلې وي. کومه سیمه چې نباتات ونه لري هغه سیمه به ښکلا هم ونه لري. او وروستی ګټه یې بیانوم، هغه دا ده چې د تودوخې د درجې په ساتلو کې نباتات ګټه اخلي. انشاءالله په راتلونکو صنفونو کې به درنو زده کوونکو تاسو د دغې تودوخې درجې په کنټرول کې د نباتات پر رول او اغیزو باندې پوه شئ. خو دومره وایو چې هغه کاربن ډای اکساید چې د لمر د تودوخې د جذبېدو قابلیت لري هغه د نباتاتو په واسطه باندې اخیستل کېږي، بالاخره تودوخې درجه کنټرولېږي. او که چېرته په کومه سیمه کې نباتات وجود ونه لري هغه سیمې تودوخې درجه به هم لوړه وي، خو هغه سیمه چې هلته د نباتاتو شمیر زیات وي هغه سیمه به
یخه وي، هغه سیمه به د تودوخې درجه ټیټې وي. همداسې نور په لویه کې نباتات پورې زموږ او ستاسو ژوند تړلی دی. زموږ او ستاسو خوراک، څښاک، پوښاک، بالاخره محیط او هر څه په نباتاتو پورې تړلی دي. نو په همدې اساس باندې نباتات ډېر مهم او اهم رول لري. لازمه ده چې په نباتاتو باندې بحث وشي، په نباتاتو باندې مونږ پوه شو او عملاً پوه شو. اوس تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي؟ تخم لرونکي نباتات هغه نباتات دي چې تخم یعنی یا دانه تولیدوي. ټول هر هغه نباتات چې تخم او دانه تولیدوي دا به تخم لرونکي نباتات وي. ځینې داسې نباتات هم موجود لري چې هغه تخم یا دانه نه تولیدوي، خو په هغې باندې اوس بحث نه کوو. اوس دومره وایو چې تخم لرونکي نباتات هغه نباتات دي چې تخم یا دانه تولیدوي. په لویه کې د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت سټراکچر هغه له دریو برخو نه شوی دی. اول د تخم لرونکو نباتاتو یوه برخه ریښې دي، دویمه برخه هغه ساقې دي، ساقه یا ډنډر چې ورته ویل کېږي، او دریمه برخه پاڼ. یعنی تخم لرونکي نباتات په لویه کې له دریو برخو نه جوړ شوي: پاڼې، ساقې او ریښې. د دې څخه جوړښت او سټراکچر شوی دی. تخم لرونکي نباتات په دوو لویو ډلو باندې ویشل شوي دي. په دوو لویو ډلو باندې د تخم لرونکو نباتاتو ویش شوی دی. ظاهر البذر یعنی ښکارا تخم لرونکي نباتات. محفی البذر، محفی البذر دا معنی چې پټ تخم یا زړی لرونکي نباتات. ګورئ، ظاهر البذر او محفی البذر، ظاهر البذر او محفی البذر دواړه عربي کلمات دي. ظاهر ښکارا ته یې، بذر د تخم معنا لري. په عربي کې تخم ته بذر. ظاهر البذر دا معنی چې ښکارا تخم لرونکي. محفی البذر، محفی عربي کلمات د پټ معنا لري، او بذر د تخم. محفی البذر دا معنی چې پټ زړی لرونکي نباتات. نو یو ښکارا زړی لرونکي دي او بلې محفی البذر دي. ښکارا زړی لرونکي نباتات کوم دي؟ ښکارا زړی، ښکارا زړی هغه نباتات دي، په کتابچو کې سره نوٹ کړئ، هغه نباتات دي چې تخم یا دانه، چې تخم یا دانه د میوې په وسیله باندې، میوې په واسطه باندې
نه وي پوښل شوي. دې ته به ښکاره زړي نباتات ویل کېږي. هغه نباتات چې تخم یا دانه یې د میوې په وسیله باندې نه وي پوښل شوي، دې ته ښکاره زړي نباتات ویل کېږي. خو برعکس ټول هر هغه نباتات چې پټ زړي نباتات دي، هغه نباتات دي چې تخم یا دانه یې د میوې په وسیله باندې پوښل شوي وي. دې ته به پټ زړي نباتات ویل کېږي. ټول هر هغه نباتات چې تخم یا دانه یې د میوې په وسیله باندې پوښل شوي ده، دې ته ښکاره زړي ویل کېږي. خو ټول هر هغه نباتات چې تخم یا دانه یې د میوې په وسیله باندې نه ده پوښل شوي، دې ته به پټ زړي نباتات ویل کېږي. اوس پټ زړي نباتات دا بیا په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. هغه نباتات چې تخم یا دانه یې د څه شي په وسیله باندې پوښل شوی ده، د میوې په وسیله باندې، دوی بیا په دوو برخو باندې تقسیم شوي دي. پټ زړي نباتات یو ماشیمه نباتات ورته ویل کېږي. که په بیولوژیکي ژبه کې ولیکو نو مونو کاټولیډن. او دویم ډول ته یې دوه ماشیمه نباتات ویل کېږي. دا معنی چې ډای کاټولیډن. یو ماشیمه نباتات هغه نباتات دي چې تخم یا دانه یو طرف ولري. ګوره که تخم او دانه په دوو مساویانه برخو باندې تقسیمیدای شوه نو دا به دوه ماشیمه نباتات وي. که تخم یا دانه په دوه مساویانه برخو باندې تقسیم وړ نه وه دا به یو ماشیمه وي. ټول هر هغه نباتات ټول هر هغه نباتات چې تخم یا دانه یو طرف ولري یعنی په دوو مساویانه برخو باندې نشي تقسیمیدای، دې ته ویل کېږي یو ماشیمه نباتات. لکه غنم تخم دانه په دوو مساویانه برخو باندې تقسیمیدای شي، د غنمو دانه راواخلئ تقسیمیدای شي نه. لکه جوار خو یوه دانه ده په دوو مساویانه برخو باندې ده تقسیمیدای شي نه تقسیمیږي، نو دې ته ویل کېږي یو ماشیمه نباتات. دوهمه برخه د پټ زړو نباتات هغې ته ویل کېږي چې دوه ماشیمه نباتات. ټول هر هغه نباتات چې تخم او دانه په دوه مساویانه برخو باندې تقسیمیدای شي یا دوه طرفونه ولري تخم دانه، دې ته ویل کېږي دوه ماشیمه نباتات. لکه لوبیا کله چې پوښ ترې لري که په دوه مساویانه برخو، لکه چڼه، لکه نخود په دوه مساویانه برخو باندې تخم یا دانه تقسیمیدلی شي، دې ته ویل کېږي. لکه ممپالي همداسې نور چې تخم او دانه په دوه مساویانه برخو باندې تقسیمیدای شي، دې ته ویل کېږي چې دوه ماشیمه نباتات. هیله مو دا ده چې په دې باندې هم پوه شوي وای. اوس راځو اخرنۍ خبرې ته
لنډ وایو وخت هم پوره کېدونکی ده. دا تخم له څه شي نه جوړ شوی دی؟ تخم یا سید دوه برخو نه جوړ شوی دی. یوه برخه د تخم جوړښت هغه عضوي مرکباتو کړې ده، یوه برخه غیر عضوي مرکباتو کړې ده. عضوي مرکبات ټول هر هغه مرکبات دي کوم چې په خپل ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن ولري. ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې بیا په دې باندې تاسو په کیمیا کې هم وایي، په نهم ټولګي کې او په لسم ټولګي کې په بیولوژي کې هم دا تدریسیږي. خو دومره وایي چې هغه مرکبات چې په خپل ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن ولري، په کم اندازه سلفر، فاسفورس او نایتروجن ولري. دا عضوي مرکباتو ډولونه موږ ښیو، لکه پروټین، شحمیات یا په لویه کې غوړ مواد، قندونه. دا هغه مواد دي چې د تخم عضوي برخه تشکیلوي. او غیر عضوي برخه د تخم هغه اوبه دي، هغه مالګې دي چې په څه شي کې موجود دي؟ په د تخم په جوړښت او سټرکچر کې موجود دي. نو هیله من یم چې په دې باندې به هم پوه شوي وای، د تخم جوړښت باندې. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د نباتاتو په ګټو، د نباتاتو په جوړښت او په خاص ډول د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت په خصوصیاتو باندې پوه شوي. ان شاء الله چې بیا به ستاسو لپاره د یوې بلې نوې موضوع سره راځم. تر هغې ما زهید الله ذهین ته اجازه راکړئ. الله مو مل، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. سلامت اوسئ.